وعلیکم سلام. حافظ ذبیح الله په نامه یو ورور د کندهار ولایت نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې مثلا یو سړی د سهار اذان سوی ده، د سهار اذان، نو داسې فکر کړی چې دا اذان بې وخته ده، نو دی وی لا شپه تر اوسه پورې پاتې ده او د په قصد باندې اوبه څښلي دي، نو د روزه څنګه ده محترمه؟ که د ګمان دا و چې لا تر اوسه پورې شپه پاتې ده، نو بیا په ده باندې صرف قضایي ده، د دې روزې هغه نسته ده، کفاره نسته ده. دغه مسئله علامه ابن العابدین شامی د دور المختار متن هم دی، او تصحر یجب علیه القضاء دون الکفاره لأن الجناية قاصرة وهي جناية عدم التثبيت لا جناية الإفطار لأنه لم يقصده. الله دې جوړ لره وروره کامیاب اوسې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو لا پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سه. یو ورور پوښتنه کړې که چا نه اعتکاف فاسد سي، مثلا سنت اعتکاف ته، نو بیا به داسې کوي وروره چې اختر تیر سو، نو بیا به هغې کومه ورځ چې خراب کړی ده یا څو ورځې غومره ورځې قدر ته به روزه مرته نیسي، قضایي به م راوړي. ما په دې مفصل بحث هم کړی، خادمانو ورونو تحقیق که چا سره وي راویلې. علیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې په اعتکاف کې په موبایل خبرې څرنګه دي؟ نو محترمه که د ضرورت خبرې وي صحیح ده، او دا که د مینې خبرې شروع کړي بیا اعتکاف ته څه ضرورت ده محترمه؟ اعتکاف خو یو داسې عبادت ته چې هلته سړی باید له دې پالتو شیانو نه ځان بند کړي او د الله عز وجل عبادت وکړي وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې سهار لمانځه نه وروسته که په سړي باندې سجده تلاوت واجبه سي، نو دغه سجده تلاوت چې د طلوع وخت نه وي، هغه کراهیت وخت نه وي، یعنی د سحر مانځه نه وروسته لا ډیر وخت مرخاته ته پاتې وي سړی قرآن تلاوت وکړي، په دغه وخت کې سجده تلاوت جایز ده که نه؟ و محترمه بدون د کراهیت نه جایز ده. لا یکره قضاء فائتة ولو وترا او سجده تلاوت والصلاة جنازة. شامی رد المحتار کی لیکي او سجدة تلاوة لوجوبها بإيجابه تعالى لا بفعل العبد كما علمته فلم تكن، په معنا د نفل باندې نه ده، نو صحیح کیږي ورور. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې مثلا د یو چا واړه ماشومان دي، مور و پلار یې مړه دي، بیا دته هغه پاتې دي، یو ورور د مشر ورور دیغه په پالنه کې دي، نو صدقه فطر په دغه مشر ورور باندې واجب ده که نه ده واجب؟ نو محترم وروره د قاضي خان فتوا خدا ده، ولا يجب ان يؤدي عن اخواته الصغار ولا عن قرابته وان كانوا في عياله. قاضي خان کې داسې وایي، او په فتاوا هندیه کې د شرح د امام طحاوی رحمه الله نه نقل داسې کوي چې اصل قانون دا ده چې د کوم ماشومانو چې سړی ولایت مؤونت و نفقی ورباندې وي، نو صدقه فطر هم سته ورباندې، نو دوه قوله پې نقل دي. ښه دا د وروره چې تر دا ادا کړل سي. الله دې جوړ لره. علیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې چاته مو پیسې ورکړي دي، په هغو کې زکات شته که نسته؟ د کندوز ولایت نه پوښتنه کوي. و وروره په دې کې زکات شته چې د راوتلو امکان وي. نو زه نه پوهېږم وروره چې ګروپ ولې تاسې نه تعقیبوئ، هره ورځ تکرار پوښتنې کوي، دا پوښتنې ټولې موږ جواب کړي دي، نو یا داسې وکړي وروره چې نور مسلمانان پرېږدئ، دلته تاسې هسې مستدرکې پوښتنې کوئ. چاته زکات صحیح کیږي؟ دغه ملا سوارونه په همدغه روزه کې ډیر جواب وکړ. زکات هغه چاته صحیح کیږي چې د تا نه پیدا وي، هغه ته نه صحیح کیږي. ته چې چا نه پیدا یې هغه ته نه صحیح کیږي. د ښځې میړه ته، د میړه ښځې ته نه صحیح کیږي. نو ورور ته صحیح کیږي ځکه ورور نه تا نه پیدا ده نه ته پیدا یې. خور ته صحیح کیږي، خو سر چې غریبي ورته صحیح کیږي ورور. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم سلام. سید احمد حماسی په نامه یو ورور پوښتنه کوي. یو سړی 15 لکه روپۍ کور کې لري، خو بیا یو څو روپۍ دی پوروړی هم د خلکو په ده باندې پور یا قرض ده ور باندې، نو محترمه وروره هغه دې ترې وباسي، بیا د باقي روپیو زکات ورکړي.
الله هغه چې په د باندې د خلکو پور د غومره اندازه قدر ته په د زکات نشته